صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ښه به یې، الله مو آباد او خوشحاله ژوندي لره. صاحب تاسو خو مصروف یې، د مصروفیاتو د وجې نه به د حالاتو نه خبرېږئ نه. په دې فیسبوک باندې واټساپ باندې د شیخ فاتح آغا صاحب مبارک او د رحیم الله یو مسله لانجه روانه ده په میلاد النبي باندې. د دې اړخ نه ورته صاحب فاتح آغا صاحب ډېر دلایل هم پیش کړل او دغه یې هم وکړل، خو هغه هلته بد اخلاقي هم کړې ده، کنځلې هم کړي دي او دغه رنګې اخره کې بیا چې مسله ته روانه شوه دا ندیم یې پکې را مخکې کړ او اندازه داسې ده چې د ځان د خلاصي دپاره د ندیم را مخکې کړ. نو صاحب د ستاسو نه ځان په یو مایل ستاسو په دې کې څه رایه ده او څه اراده او نیت هم دی؟ مثال تاسو پکې څه وایئ؟ صرف په دغه بنام ځان په یو او که فرض که صاحب دا مناظره جوړه شي د پېښور په سرزمین باندې، نو ستاسو اراده د مناظرې شته؟ دغه ملګري بار بار دغه تپوسونه کوي چې باچا صاحب دې څه وایي؟ زما دې بدن کې چې ترسو ساوي زما دې د رب ذوالجلال په ذات قسمي چې کوم ځای مناظرې زه به ورته حاضر یم. خوارج دې نه خوشحالېږي، زما دې د رب ذوالجلال په ذات قسمي دا یو شیخ غلام حضرت نو داسې ډېر پیدا کړي غلام حضرت نو داسې ډېر پیدا کړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عزیز الرحمن صاحب اوس هم د سوات په سفر موټروی باندې روان یو او ستاسو دغه وایس میسج مې واورېدلو. بالکل زموږ مصروفتیا ډېره ده او درسونه هم دي او د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم جلسې مې اغوستې دي ډېرې کثرت سره او شغل هم ډېر دی، خو دغه بحث چې کوم روانو د جناب شیخ الحدیث او شیخ القرآن شیخ التفسیر مناظر اهل سنه والجماعه مولانا عبدالخالق فاتح صاحب دامت برکاتهم دغه نام نهاد شیخ سره هغه ما واورېدل. د فاتح صاحب دلایل هم ډېر قوي دي او عقل او نقل معقولات او منقولات ورته پیش کړي دي او د دې امت د اکابر علماء او د مسلم عند الکل چې هغې کې اکثر شارحین د حدیثو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دي د هغې اقوال ورته تاییدن پیش کوي، خو دې خوا جواب منفي کې راځي او هغه د وابیانو طرز ورته خپل کړی دی او حق ته غاړه نږدي، بس صرف هغه ضد کې راغلی دی. ګینه نور د میلاد جلسې د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم جلسې د نام نهاد شیخ هم یو کال دوه مخکې اټین کولې او دغه مفتي رجیم چې پکې راودانګل لا خبیث نو هغه ته خو په آرام کښېنه موږ دې پیژنو. مخکې هم د موږ د تارو دغه ترنافارم په ځمکه باندې د کېدو نه کېدو مسله کې چې دا جبریان تبلیغیان کوم مسله چیړي هغې کې دې رسیل نه ما لیکل اغوستي وو او عبدالخالق فاتح صاحب هغه لوی عالم دی، شیخ الحدیث دی، تکمیلي استاذ دی، هغه ته 400-500 طالبان ناست دي ستا غوندې چڼې هغه ته چیلنج ورکوي، دا خوله مرداره دي وینځي بیا د هغه ته چیلنجونه ورکوي. ته زما د متوسطي طالب سره خبره نشي کولی، موصوف په نقیص د علم او لوی علماو ته د بډې والي دي خبیثه. او که مناظره جوړه شوه نو مشهور شیخ په میدان ته روباسي زه به ورته کښېنم یا به زه مناظر یم عبدالخالق صاحب به را سره معاون یا به هغه مناظر زه به ورسره معاون یم انشاءالله. دوه په دوه موږ د دې هر یو مولا ته چیلنج ورکوو، که د دې شیخ دی او که د دې مفتی دی او که هر کو جاخیل دی میدان ته دې راشي انشاءالله. دا د حضور صلی الله علیه وسلم سره د محبت ثبوت دی او موږ په دې باندې فخر کوو. دا حقه مسله ده، ثابت شده مسله ده. والله که راته د مناظرې میدان کې لس کتابونه عربي کې پرد کې پیش کې لس کتابونه ښه او موږ ورته دې خو عربي کې 450 کتابونه پیش کولی شو الحمدلله او انشاءالله موږ ورته خوشحالیږو. ښه داسې مسلو ته موږ خوشحالیږو، زموږ فن دا دی او دغه بې علمه چې دي هغې ته موږ شاګردان تیار کړي دي انشاءالله. ښه د اولام نه د متوسطي چې ده ورسره صرف د هغې مخکې خطبه وویله زه به ورته 1 لک روپۍ انعام ورکم. د دې شکل ته ګوره او دلایلو مناظرې ته ګوره.